قیمتشان است منفی 14.5. د کانونو او پترولیم وزارت قشقري د 80,000 ټنو نفتو د استخراج تړون د آزادې داوطلبۍ له لارې د یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. شهاب الدین دلاور د کانونو او پترولیم وزارت سرپرست دغه داوطلبۍ په مراسمو کې رسنیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د تیلو او نفتو د استخراج او تولید چارې پیل کیږي چې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې به رغنده رول ولوبوي. الحمدلله نن بیا د 80,000 ټنه خامو تیلو داوطلبي ده او کامیاب شرکتونو ته به ورکول کیږي. الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې پراتګ د امارت اسلامی افغانستان سره دا اول وار ده چې د امارت اسلامی افغانستان په قیادت کې افغانستان تولیدونکی استخراج کوونکی د تیلو سو دا څومره داوطلبي ده دا څو کاله موږ کوو. الحمدلله په لسګونه میلیونه ډالر خزانه د حکومت د افغانستان ته ځي او بیرته په خدمت د خپل وطن کې مصرفيږي. دا 80,000 ټنه دلته به د هیڅ لحاظ نه کیږي. لکه اول هم چې افتتاح د دې مجلس په مبارک د الله په کلام وکړه او دعا وکړه همداسې به انشاءالله په شفافیت سره ټول موږ ورونه ټول مکتیو برابر چې یو سنت د افغانستان د خلکو ګټي همغه ته به موږ ورکوو. د کانونو او پترولیم وزارت سرپرست له داخلي شرکتونو وغوښتل چې په هیواد کې د نفتو او تیلو د تصفیې د یوې لویې فابریکې د جوړولو لپاره پانګونه وکړي ترڅو د تیلو بیلابیل ډولونه په هیواد کې دننه تصفیه شي. از وطندارا خودم گفتم که شما کوشش کنید یک فابریکه معیاری تصفیه تیل جور کنید و امرای خارجی هم ما در مذاکرات هستیم که یک خوب فابریکه تصفیه که 100% تصفیه شود که در او مبلین در او قیر اما آخری موضوعش ازی جور شود گریس جور شود و پترول و دیزل و کلگی 100% د ایده تلاش هستیم. همایون افغان د کانونو او پترولیم وزارت ویاند وویل چې د نفتو د استخراج د داوطلبۍ په پروسه کې 18 داخلي شرکتونو ګډون کړی و چې د یما پترولیم شرکت تر نورو شرکتونو لوړه بیه ورکړې و او ګټونکی شرکت اعلان شو. امودریا نفتي حوزې 80,000 ټنه خام نفت موږ اعلان ته سپارلی ترڅو ګڼ شمېر شرکتونه راشي او د آزاد رقابت له لارې دغه تیل په ښه نرخ باندې واخلي. نن تاسې شاهدان وایي چې تقریبا 18 شرکتونه راغلي وو. قانون پټرولیم وزارت تالار کې د رسنیو په شتون کې داوطلبي وشوله. شرکتونو مختلف نرخونه اچلي او د یما پټرولیم شرکت چې د ټولو نه لوړ نرخ ورکړی و هغه د 80,000 ټنو خامو نفتو ګټونکی اعلان شو او دغه 80,000 ټنه خام نفت چې کوم وپلورل شول د دې مجموعي ارزش د 10 میلیون امریکایي ډالرو څخه دغه نرخ په اساس باندې لوړ دی. نن موږ په یو داوطلبۍ کې ګډون وکړ چې د قشقري 80,000 ټنه خام تیل و. خوشبختانه تاسو ولیدل چې دغه پروسه ډیره شفافه وه. هر چاته استلام ورکړل شو او بیا د صندوق نم د ژورنالستانو د ملګرو څخه یو نفر کاغذونه راویستل. هماغه کې زموږ نرخ چې -8.0 و موږ برنده شولو. یو بله مهمه مسله دا ده چې دا تیل به ټول په افغانستان کې تصفیه کیږي. همدلته اوس ریفاینریان شته دی همدلته به تصفیه کیږي د افغان کارګرانو د افغان انجینرانو او د دوی په مټ. دا به هم کاري فرصتونه برابر کړي او هم د افغانستان په عوایدو او د افغانستان په اقتصاد کې به مهم رول ولوبوي. دا یادونې وړ ده چې د کانونو او پترولیم وزارت له لوري د هیواد بیلابیل ډوله کانونه د آزادې داوطلبۍ له لارې د استخراج په موخه خصوصي شرکتونو ته ورکړل شوي دي چې د یو شمېر کانونو د استخراج چارې پیل شوي دي او د یو شمېر نورو د استخراج چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.